اوسنی وزیر اعظم نه دی وی مکمل درته د کرسي نه راغورځوم او په باړه کې اوبه ګاډې واډې ځینه شینواري لونګینه شینواري ډېر راخلمه دا پټه وینس کې وګورمه چې نوي ویډیو راغلی دا او که نه اوه دا څنګه پاکستان دی سنګله خو بیخي کار نه کوي مړه دا کار به خپل کار کوي د ډوزمن خان یاله درومه چې لږ مې ریفریش کي که مې فریش کي اچي شه مړه او د سافټي هم راته وکړي د دماغ بیخي کار نه کوي ماړو سره څوک راځي نه یاره سبا په خیال هغه مخامخ ځوان دې خوا را روان دی لکه ډوزمن خانه تیاري ورته کوم السلام علیکم ډوزمن خانه السلام علیکم سابقه وزیر اعظم ته فکر مه کوه اوسنی وزیر اعظم نه دی وی مکمل درته د کرسي نه راغورځوم او ما لور ته دې ووایه چې ما له سره کړي چرګان راواستوه هغه بېلوړی نه دی هغه بېلوړی وی مکمل دی پسې نښتی دی چېرته توتلی درته تورې نه کي او صحیح ده سلام علیکم کېنه ځوانه راځه کېنه څنګه دې پېښه راوکړه ځوانه ما ویل راشه د ډوزمن خان سره میله وشه چې لږ ډوزې ترې واړوې او د دماغو ریفریش هم راله وکړي ډوزمن خان نه که نه ډوزمن خان صاحب ویم ډېر ښه کار دې وکړو داسې به دې ریفریش کړم چې دا سافټویر به درته اپډېټ کړم سړیا ویم ډېر ښه کار دې وکړو ویم بېګا مې اکبر باچا خوب کې لیدلی نه مړه څه وې ویم دا خبره یې کوله چې دا څه منډې مو شروع کړې دي جهاز په منډه دی اوبه په منډه دي هر سړی په منډه دی چېرته په ارام کښېنې سړیا یاره ډوزمن خان صاحب دا خو یې بیخي رښتیا ویلي دي زم په منډه تم په منډه که نه ما پکې مه حسابوه سړیا زه خو دلته په ارام ناست یم ته خو هسې په ارام ناست یې چامشل نه کړه والله که چامشل کړه او چې ډډه وهو مړه پرېږده مړه چې چېرته په ارام کېنو کېنه راځه اکبر باچا نورې څه خبرې کولې ډوزمن خان ده که نه ډوزمن خان صاحب بله خبره یې دا کوله چې یو ته یې چې زما تاریخ کې ژوند یې کړو ښه نو دا تاریخ زه ژوند یې کوم ماشاءالله ویم چې دا ستا په ساعت یې ځوانان زما سره وي که نه یاره دا چای خو مې ډېر خراب شولو دا نه وایه هلکې چې ځان سره څوک کېنولی دا خو ما په شرمونه په کلي کې وشرموي درسم چې د آخري نصیحت وله وکړم که چېرته یې پې اثار وکړلو بیا ملکه بله خبره اکبر باچا ماله مکمل اختیار راکړی دی زه ورځم چې یو بل ملاقات ورسره وکړم ته دلته کښېنه ښه چېرته روان یې پلار مې میکټ بي جوین کړه ولې پلاره ولې دا څه مو شروع کړي پلاره محترمه ویلکم کښېنه هلکه ته دلته څه کوې یاره زه خو ډوزمن خان صاحب ته راغلی وم ما ویل چې لږ مې دماغ ریفریش کړي ریفریش یې کړې پورته شه بس کېږه هلکه بیچه مې خو جناوالم او تا څه شروع کړي څه کوې پلاره پېښه راوکړه او دا ځوان دی رانولې وزغلوه ګوره بچیا دا دروغ پرېږده تر څو به دا دروغ کوې ما هم په وړوکوالي کې ډېرې لوبې کړي دروغ مې ویلي دي اوس یې نه کوم نو لکه دستانه دا رګمال هم راغلی
اوره بچیا په کلي کې د سترګو د وچتولو پرې نه ښودلو بچیا پرېږده دا کارونه چېرته روزګار شروع کا پلاره په 2010 کې مې اپلای ورکړی ده چې لیټر نه راځي نو زه څه وکړم دا کار خو به کوم که نه اوره بچیا د دروغ پرېږده هغه زمونږ د کور شاته فیکټري نه ده هغې کې نوکریانې راغلي دي نه بړه او که نه دا ستا په د ګنجي پاکول مې دی که څه وي چې دا دروغ نه ورپرېږدم او ورځم نه پلاره بس که ستا خوښه وي ډاکومنټس راخلم او ډایرکټ فیکټرۍ ته او ډایرکټ ورشه او ګوره رښتیا وایه چې کوم ځای تنځې رښتیا به وایي بس پلاره درته ومې ویل که نه زما خوږه پلاره زما مټایي پلاره درته ومې ویل چې بس رښتیا به وایم پرېږدم د ستا په دې پاکول نه چې بس د ستا په سر مې قسم چې رښتیا به وایم بس دی بس رښتیا وایه چې چېرته هم ځې رښتیا وایه دروازه چې ونکې دا دې ورغلم پلاره ورځه سامان دې راټول که ځه بچیه مخې ته دې رڼا شه شکر الحمدلله چې زه مې د دروغو نه منې شو الله د ښکلې نوکري ورله په نصیب کې السلام علیکم سیب وعلیکم سلام دا چې سبا سرټیفیکټ دی لسم د فرست ډیویژن کې پاس کړی کابل ورته ښکارې دا چې کابل نه یم زه خو دومره نالایقه یم دومره نالایقه یم چې په دې ټوله دنیا کې وګرځیا زما په شان نالایقه به انسان به پیدا نه کړي ښه نو بیا د لسم په فرست ډیویژن کې څنګه پاس کړو دا خو جی داسې چلو چې کله ما امتحان ورکولو نو د استادانو په حال باندې ډیوټي وه که نه نو استادانو ته مې چرګان راوړل سره کړي نو هغې په چرګانو شروع کړه او ما په نکل باندې شروع کړه دا مې ځکه داسې فرست ډیویژن کې ورکړی که نکل مې نه وی کړی نو په خدای راستي چې یو پرچم یم په عقل نه وی پاسه کړی سپیډ دې څومره دی سپیډ چې په قرار باندې ځم نو 15 غنټه فی رفتار باندې ځم او چې کله د چا نه غلا وکړم نو په 100 میله فی رفتار سره ځم ښه ته غلم یې واه ښه ځوانه نور دې څه کړي تاسې خو بېچي ډېر څه کړي دي یو ورځ مې چرګ ته مینه وشوه نو زمونږ د ګاونډیانو یو چرګ و که نه هغه مې ته چاپه کړو او بس ومې ښه ته د چرګو غلم یې جي د الله تعالی ډېر فضل او کرم دی جي دا والا ورشه نی پولیس ته دې والا کوم چابه ځه خو رښتیا مې درته وویل که نه سړیا ستا غوندې که زه څنګه فیکټري کې وساتم چې هغه غل وي وعلیکم السلام طبیعت مو ښه دی الحمدلله خیر ښه دی یا لکه نن سبا لیدینو چې ما خیال که چېرته مصروف شوی یې یا څه برتي شوی یې څه وجه ده یاره بړه چېرته نوکري چېرته سړیا نن سبا چې دا څوک رښتیا وایي که نه هغې ته نوکري چېرته میلاوېږي څنګه به نه میلاوېږي هېڅ فکر مه کوه دې کلي خلکو ما ته وټ راکړی دی او خاص کر تا ما سره ډېرې زیاتې منډې وهلې دي الله دې قدر وکړه خاله الله دې قدر وکړه ته هېڅ فکر مه کوه سبا راشه ما ډېرې ته زه به درته لاړ شم دفتر ته انشاءالله نوکري به درته میلاو شي اوس زما کار دی الله دې قدر وکړه الله دې د رښتیا ویلو توفیق امین 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 انشاءالله صحیح مهرباني زه کار خو وشو شکر دی السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام ګل بادشاه صاحب قدمونه بختور شه کښېنې راځئ مهرباني کښېنې ما چې بخپله د سره میلاو شي دغه یو زلمی دی زمونږ علاقې دی ما چې ځان سره یې برتي کې جی یار دا خو ما ته یو ځل مخکې هم راغلی و ولې چې ما میټرک هم په نقل پاس کړی دی غلاګانې مې هم کړي غلاګانې هم کوم نو که نه رښتیا به درته ویلي ګوره داسې څوک نه وایي ګل بادشاه ډېر ایماندار او شریفه سړی دی د ده په سفارش دې برخې کوم ولې خاندې هسې د دې افسر په خبره باندې خندا راغله دې ته څه پته ده چې ته څومره شریفه او ایمانداره یې ته په ایمان سره ووایه ویم تا خو ما ته پته ده چې تا په څومره وټرو باندې ګټلې ده هغه یو کس چې درته وټ نه درکولو او پلار دې ورته په حوالت کې بند کو هغه ما نه پته ده ماله ته په قسم سره ووایه چې داسې نه وایه
دا څه پوتو سر شولې دا څه بکواس ته شروع کړې نو چې رښتیا مې درته وویل نو دا بکواس دی ودې کاتو دا خو ماله پته ده چې دا 1 نمبر حرام خور دی منډه هلته وګوره ټول غریبانان یې دا لوږې وویل ولې خاله